خبر د اندرا په خاصه کې یو ځل بیا جګړه پیل شو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهر کلیکم بغلان کې ځای سرچینی وای چې طالبان لا تو ورځو راهیسه د اندرا د صلاح ولسوالۍ په خاصه دره کې شدیده جګړه روانه کړې ده. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدی نن شنبه د وری پر شلمه 800 ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې سحر 8 بجې ته طالبانو ځواکونو د مقاومت جبهې ترمنځ خاصه دره کې شدیده جګړه پیل شوې ده. د احمدی په خبر نن له زیاتو ځواکونو سره برید کړی دی، خو مقاومت جبهې توانیدلې برید په شا وتموي. نوموړي وایي چې طالبانو د خپلو مړو د وړلو په موخه یې تېره شپه په خاصه دره کې پاتې برید کړی دی. احمدی وایي چې تر اوسه 4 طالبان وژل شوي دي او اندرا په څو برخو کې جګړه روانه ده. د طالبانو تر اوسه د مقاومت جبهې د دغو ادعاو په هکله څه نه دي ویلي. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدی بیا بیګا ویلي چې ځواکونه دربند، کاسا، تراش او قاسا کې ځای پر ځای شوي دي او طالبان دغه سیمو نیولو په موخه 10 مړو او 10 زیات ټپیانو په ورکولو شاتګ کړی دی. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.